پوتین پوی کا ورته په یو اورا باندې د ټوله اروپا تباه او برباد کړله. اورا نه وته وروره ټول اروپا کې غوړي وړه تیل لرګي ګاز ورکس ول دا څه ته مورا ورته خانه د خرابه سه په یو اورا باندې د تیل اسمان سره وجنګول. مبارک ولا ډیره ښه سټډیو دی دا الله دې وساته ریکا در سوای من نه کېدله هر څه کوم تاسو معلوم په د اطراف کې هغه کار نه کوي انټرنیټ کار نه کوي باور کړه د اسلامي امارت لومړی لاسته راوړنه پرون بله ورځ د یو افغان بندي راخوشي کول په نامه د حاجي بشیر. نو دا له ګوانتانامو نه راخوشي په امر قاید باندې محکمې د امریکا فیصله کړې وه. نو الحمدلله هغه د اسلامي امارت د کامیابه پالیسۍ او زیرکې پالیسۍ په نتیجه کې راخوشي سو. تیر 20 کلونه د بهرنیانو په لاسونو باندې افغانان وژل کېدل. د هغه وخت ولسمشر غلام او مزدور کرزی عبدالله امثالهم چې نن رباني ته شهید وایي او د هغه د تلین په رابطه باندې بیا ټویټ کړی دی. زه وایم که کرزي او امثالهم شرم درلودی غیرت درلودلی دوی بل شرم مړ وای. دوی غیرت نه لري. د دوی جنایتونه جرمونه چې په قندهار کې په هغه غیور ولس باندې 2 دانې واړه د خرسوړي بچي په حاکمان کړي و لنډغر او لغړیان د قندهار غوندې تاریخ سازه ولایت په ولس باندې دوی تعدین حاکم کړی و. نو نن هغه هم راجګېږي چې رباني شهید نه د شهیدانو نوم به نه خرابوي. موږ ته خپل نظام دغه نظام تر سوري لاندې ژوند کول د آرامۍ او د سولې په فضا کې دا تر ډیرو موږ ته ښه ده. پړانګان غله خاینان دا به په موږ باندې نه مسلط کوئ او نه شهیدان القاب ورکوئ. د اسلامي امارت که څومره هم ستاینه وشي ګورئ د حاجي بشیر په خلاصون باندې د دې خاینانو خولې ماتې وې. دغه خاینان چې اوس د امارت د بیرغ تر سوري لاندې د آرامۍ په فضا کې ژوند کوي د خاینانو دومره مناسبه ونه بلله چې د دغه هرکلی وکړي او اسلامي امارت نه مننه وکړي چې د یو افغان په خلاصون کې د امریکایي په بدل کې ګوره دوی به د امریکایانو بغیر رپ نسو وهلی. دغه بله ورځ چې هغه د پاکستان ابۍ مړه وه څه نومېده هغه انګریزه ملکه نه عبدالله او نه کرزي کسر پرېښوده ډایرکټ غمرازي ورسره وکړله. لیکن د افغانستان په ملي مسایلو کې د دې خلکو خولې ماتې دي. کمپ میشتو ته وایم چې ګورئ په کمپونو کې تاسو ناست دی د کمپونو له هغه بویناکه او ګیسناکه فضا نه استفاده هم کوئ او د یو څو روپیو سوسیالو په بدل کې ټوله ورځ د افغانستان په حکومت پسې مخلې را خلاصې کړي دي. اما هغه لاسته راوړنه چې د اسلامي امارت لخوا په تیرو 20 کلونو کې بالخصوص الحمدلله په تیر یو کال کې چې وروستی بریا د بشیر صاحب راخوشي کولو د امریکا له وحشي زندان نه او دلته راغی خپل هېواد ته راغی. د افغانو د یو نظام د یو مشروع نظام دی او خپلواک نظام دغه لاسته راوړنه ده. دا چې خلک د حاجي بشیر په رابطه هر څه وایي خو حاجي بشیر یو افغان حاجي بشیر هغه څوک و چې له امریکایانو سره بندي و. دلته د کرزي سره او د غني سره نه و بندي. او هغه خلکو ته وایو چې د افغانستان په خپلواکۍ او د افغانستان په استقلال باندې تاخت و تاس کوي نیوکې کوي. موږ یو هیواد یو اسلامي هیواد یو دلته نظام خپلواکه ده او څومره چې د دې نظام ستاینه وشي لا کم ده او دا زموږ فرض ده زموږ مکلفیت ده چې خپل د نظام ستاینه وکړو. یو بل غټه لاسته راوړنه چې انشاءالله العزیز په لاند وخت کې به
تاسو له هغه نه خبر کړو، له رسمي ادرسونو نه به خبر شي. د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو لړۍ ده چې هغه به هم ډېر زر شروع شي. نن مې د ځینو پخوانیو ګوډاګیانو محب او شکوریا بارکزی او فلان او بستان چې له هېواده تښتېدلي ټویټونه ولیدل چې دلته به مشارکت ملي وي او فلان، موږ به راځو د تیر جرم جنایت او جبران به کوو. زه دا یوه خبره کوم چې د مشارکت ملي په نامه باندې یوه بارکزی غوندې یوه کنجره، یو بد اخلاق او فاحشه ښځه په نظام کې بیا رانشي. د محب غوندې یو بې پدر او بې مادره غل به بیا نظام ته رانشي. وعلیکم سلام، تاسو هم ستړي مشئ، تاسو هم ژوندي اوسېږئ. نو لایو خپرونه درسره نشر کړئ په خپل ټویټر اکاونټ باندې، په نورو فیسبوکونو باندې، په واټساپونو باندې، واده ورېده، په ټلګرام باندې، په مسنجر باندې، په آیمو باندې، په واټساپ باندې، څومره نومونه دي د دې بدبختۍ، په ټول یې نشر کړئ او دعا کوئ چې یو غوړ کولا باید دلته اوس په لاس راسي، سم یې رسي.